له هر خوا څخه حملې را باندې کېږي له هر خوا څخه حملې را باندې کېږي نوې نوې تجربې را باندې کېږي له هر خوا څخه حملې را باندې کېږي نوې نوې تجربې را باندې کېږي مملکت را سره منفي سلوک کاندي مملکت را سره منفي سلوک کاندي ټولې ټولې خو په دې را باندې کېږي د مرګي خوله کې مو ژوند وکړ امیده د مرګي خوله کې مو ژوند وکړ امیده صدقه نه صدقې را باندې کېږي سلامونه مینه احترامات ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام شي سره د خپل مشر ډېر ګران محبوب شاه بیټني صاحب او زه تاسو ته حاضر یم او نن راغلي یو مردان ته دلته په الحمرا شادي خال مردان شې ناست یو له خپلو بیټنو ملګرو سره چې د موږ د بیټنو د اف سی پلاټون ده او د هغوی سربراه چې کوم ده ولی خان نایب صوبیدار صاحب او ورسره جانزیب اولدار او ورسره نوره پالټۍ چې کوم ملګري دي تاسو یې ټولې نه نو خوښه مو کړه چې تاسو ته یو د خوند رنګ د پښتو ادب یو کوچلی پروګرام ریکارډ کو او تاسو ټولو اوریدونکو ته هغه ډالۍ کو او تر لرې لرې ملګري خوندونه ځینې واخلي نو راځئ ملګرو چې باقاعده د پروګرام آغاز وکړو اول د موږ د علاقې د ټانک سیمې عنایت الله مخلص صاحب ته بلنه ورکړو چې هغه موږ سره کوچلی کلام شریک کړي او بعد له هغې نه بیا محبوب شاه بیټني صاحب ته نمبر ورکړو چې هغه موږ سره خپل کلام شریک کړي مننه کوو د ادبي ملاقاتونو پیج او سره د ملګرو چې موږ ګوري برداشت کوي مو امید صاحب نوشاد صاحب یو څو شعرونه دي چې عشق په کارونه خو مې ځان مړ کړ عشق په کارونه خو مې ځان مړ کړ په فریادونو خو مې ځان مړ کړ خدای سته بلال به رانه جوړ شي که نه په اذانونو خو مې ځان مړ کړ خدای سته بلال به رانه جوړ شي که نه په اذانونو خو مې ځان مړ کړ زما د مینې به چې سا انجام شي په دې وهمونو خو مې ځان مړ کړ زما د مینې به چې سا انجام شي په دې وهمونو خو مې ځان مړ کړ یو څو نور د غزل شعرونه دي چې ورودې که کتل اسمان په لورې لیوني ورودې که کتل اسمان په لورې لیوني قسم ده چې ښایست په دې کړي ستوري لیوني ورودې که کتل اسمان په لورې لیوني قسم ده چې ښایست په دې کړي ستوري لیوني دې کس ته خو مې غږ تر اوسه تریخ نه دی ورکړی دې کس ته خو مې غږ تر اوسه تریخ نه دی ورکړی خبر نه یم چې ولې راته ګوري لیوني مننه دې کس ته خو مې غږ تر اوسه تریخ نه دی ورکړی خبر نه یم چې ولې راته ګوري لیوني د چا د ظلم زور د مخنیوي نه وي آخر د چا د ظلم زور د مخنیوي نه وي آخر د ډېرې بېوسۍ نه شي کمزوري لیوني مین چې وي مخلصه نو د ځان پروا دې نه کړي مین چې وي مخلصه نو د ځان پروا دې نه کړي مین چې وي نو خامخا به شوري لیوني کله مې داسې له نظره کښله یار واچوي امید صاحب کله مې داسې له نظره کښله یار واچوي لکه اغزی چې سړی بل خواته له لیار واچوي کله مې داسې له نظره کښله یار واچوي لکه اغزی چې سړی بل خواته له لیار واچوي کله زما سره چې ناست وي په محفل کې جانان کله زما سره چې ناست وي په محفل کې جانان د خدای قدرت دی یو لایه خو پکښې خار واچوي کله زما سره چې ناست وي په محفل کې جانان د خدای قدرت دی یو لایه خو پکښې خار واچوي امید صاحب غزل ده چې ویشت به دې په کاڼو اسمان چرنګه ویشت به دې په کاڼو اسمان چرنګه تیر دې شو د اوسن دوران چرنګه تل اوبه وردرومي په کمزوري ځای تل اوبه وردرومي په کمزوري ځای روبه په ما نه کوي خان سرنګه تل اوبه وردرومي په کمزوري ځای روبه په ما نه کوي خان سرنګه وایي چې دنیا د هندو ژیره ده وایي چې دنیا
د هندو ژیره ده خلکو پې راوړی ایمان څرنګه وایي چې دنیا د هندو ژیره ده خلکو پې راوړی ایمان څرنګه تشه لاسه ته مې دشمن ګڼي تشه لاسه ته مې دشمن ګڼي نن به رانه بیلو جانان څرنګه دا د یو متل چې خیال خواري غواړي دا د یو متل چې خیال خواري غواړي زلفو چې ایشي ګلان څرنګه دا د یو متل چې خیال خواري غواړي زلفو کې ایخي ګلان څرنګه ګورم ابوبشا نوکر د پلار مشي ګورم ابوبشا نوکر د پلار مشي وړې به مې خبرې په ځان څرنګه نیم نیم عبادت کو توبه میں دا نیم نیم عبادت کو توبه میں دا تش پنوم عادت کو توبه میں دا دن پورا لسمئی سنکو سوال د هر حاجت کو توبه میں دا دن پورا لسمئی سنکو سوال د هر حاجت کو توبه میں دا یو خواته ځانونه مسلمان ګڼو بل خوا هر علت کو توبه میں دا یو خواته ځانونه مسلمان ګڼو بل خوا هر علت کو توبه میں دا تمترې د جنت الفردوس لرو تمترې د جنت الفردوس لرو ژوند په خپل طبیعت کو توبه مې ده او دا خو که امید زندگی وینو دا خو که امید زندگی وینو سوچ منافقت کو توبه مې ده ډیر ښه امید